به د الله رحمت ځان لبس انسان لبس متوجي کیږي څو شي نه ځان سره یاد ساتي. اول کله چې سړی په عاجز رب باندې رب العالمین نه دعا وغواړي، یو سړی رب العالمین یاد کړي، یو سړی په قران او سنت باندې عمل وکړي، دغه شان د الله په بندگانو باندې شفقت، تزکیه د نفس خراب شپتونه ځان لري کې خسته پیدا کا، تقوا په خپل ځان کې پیدا کا، د مور او پلار سره احسان او نیکی، دغه سره جباریت، د الله په مخلوقات باندې ظلمونه مکوا، ګناهونه مکوا، د حکمت خبرې کوا، رب العالمین له وخت ورکوا، د الله رب العزت بندگی کوا، ارزه کې چکینه چې د قران او سنت دعوت د خلکو له شروع کا، منځونه کوا، زکاتونه ورکوا، هغه اسباب پرې چې سړی په بدبخت کیږي، شرک پرېدا، گمراهی پرېدا، غفلت پرېدا، کامل یقین پیدا کا، او شرک باندې رد وکا، هجرت په سبیل الله شروع کا، د مسلمانانو لپاره نصيحت، دعاګانې د رب العالمین نه وغواړه، خلق له امر په منځ باندې وکا، خلق له امر په زکات باندې ورکا، د قران او سنت نه د آیاتونو متاثر شه، رب العالمین لجاړه، سجدي رب العالمین لکوا، توبه په خپل ګناهونو بارکه وباسا، صحیح ایمان په ځان کې پیدا کا، شکل د قران او سنت تابعداري شروع کړه، په هغه باندې دوام کوا، خواهش پرستی پرېدا، د رب العالمین په لار کې د سر شندل شهادت، اطاعت د الله او د الله د رسول، او چې کله قران لوستل کېږي خاموشي، د ګناه په باره کې ورسره استغفر الله وایا، د رب العالمین د عذاب نه یریګا، جهاد په سبیل الله کوا، صبر کوا، د الله په بندگانو باندې شفقت کوا، او دا دعا غواړه چې رب اغفر لي، یالله ما معاف کو، ما باندې رحم وکا، د مریض ته پوښتنه کوا، جمعه کې کینا، میش د رمضان د مازیګر د منځنه مخکې 4 رکعات مونږ کوله، او د دې وجنه اثر کې راځي موسی علی السلام د هجرت